وعلیکم ورحمة الله وبرکاته. پرون چې مونږ سبق ویلو د عین نه واخله تر لام پورې. نننی سبق نوی سبق په مونږ انشاء الله د میم نه واخله تر یا پورې وایو. نو اول حرف چې دی میم، دا به څنګه وایي؟ میم میم میم. دا به ادا کیږي، دا دواړه شونډې به یو ځای کی، خو دا اوچې حصې د شونډو، بعضې لومدي حصې د شونډو، بعض چې اوچې حصې د بارنۍ حصې ني، دا چې میلو کې خپلو کې میم میم. بل حرف چې دی نون، نون نون نون. دا ادا کیږي د ژبې دا غاړه چې کومه ده، د ژبې سر سره د بره ځای چې دی، دا د ثنایا د مخامخ غاښونه، ورسره خوا کې دا نږدې کم رباعي غاښونه دي او انیاب دي. د دې د اورو سره برني جاملې د مخامخ غاښونو سره خوا کې غاښونه، د دې د اورو سره چې د ژبې دا غاړه دا میلو کې تا به نون ادا شي. نون نون نون. بل حرف چې دی واو، واو واو واو. دا چې کله دا دواړه شونډې ګول کی، چې دواړه ګول کی انضمام شفتین ورته وي، یعنې میلو کې او داسې ګولې کې واو واو. بل حرف چې دی ها، ها ها. دا هم د مرې نه ادا کیږي، خو یو دا ها ده او مخکې چې مونږ ویلو هغه ها و ها، دا مرې نه ادا کیږي، هغه هم د مرې نه ادا کیږي. خو تاسو ته مایل مرې کې درې حصې، یو خولې طرف ته نږدې، یو منځ کې د مرې، او یو چې دی سینې طرف ته نږدې. نو ها چې وه هغه منځ نه ادا کېده، دلته دا ها چې ده دا د مرې اخري حصې نه ادا کیږي، کومه حصه چې سینې طرف ته نږدې دی. ها 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 ها. بل حرف حمزه، حمزه چې ادا کې ته نو هغه هم د مرې نه ادا کیږي، یعنی اقصى الحلق نه ادا کیږي، د مرې اخري حصہ چې سینې طرف ته نږدې ده. آ چې کله قرآن کې راشي دغه کې ته وې نو هغه به داسې وي بیا آ. بل حرف چې دی یا، دا دواړه یاګانې چې دي دا یو شی دی، صحیح شو؟ دواړه یاګانې دا یو حسابیږي. یا 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 یا. دا چې ادا کې د ژبې منځ نه به ادا کې، د ژبې منځ، خو د ژبې منځ چې بر تالو ته ورټچ شي یا یا. دې منځ ته د ژبې منځ ته وسط اللسان وی، وسط اللسان. د ژبې سر ته رأس اللسان وی، اخري حصې ته اقصى اللسان وی، او منځ ته